د سلام په وړاندې کولو هرکلی له خبر د شریک کېدو نه مخکې که چا تر اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب او خواته یې د بیل علامه هم ووهئ. جنرال خوشحال سادات پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي نن مې د کابل امنیه قمندانۍ ته د جنایي جرمونو د تحقیقاتو نوی رئیس معرفي کړ. په کابل کې د جنایي جرمونو د کچې لوړوالی د خلکو د تشویش لامل ګرځېدلی او د ښاریانو فزیکي او رواني امنیت یې له ګواښ سره مخامخ کړی. له توریزم سره له مبارزې وروسته زموږ هم د لوی هدف د جرایمو خاتمه او د مجرمینو محکمه کول دي. د جنایي جرمونو نوي رئیس ښاغلی معین الدین سیال را سره ژمنه کړې چې وضعیت به ډېر ژر مهار کړي او په کابل کې به د جرمي شبکو او افرادو پر خلاف جدي مبارزه کوي. د کورنۍ چارو وزارت د رهبرۍ او شخصا زما ملاتړ به ورسره وي. په مجرمینو، اختطافګرو او د ښاري نظم په اخلال کوونکو به هیڅ ډول رحم ونه شي.